حجره کې یوازې ناست وم، مالې راځه یو اختریز ډالۍ به تیاره کړو. عبدالرحمن با فرمایي وایي رنګ زماله که سکور شو چې دا ولې، اوس حالات د دنیا نور سو چې دا ولې، وایي په علاج مې ډاکټران کله پوهېږي او رنګ زماله که سکور شو چې دا ولې، و چې بې ننګه بې غیرته بې دینه به مې لیدل تر تښتېدم به، اوس په دې بې دینو کې مې کور سو چې دا ولې، وایي زه عبدالرحمن چې لیونی لیونی ګرځم خپل وطن کلی کور راته سرور شو چې دا ولې، وایي دوباره راتلې د نشته په دنیا نن دې وار ده که دروغ کې که رښتیا، تېر صحت په مثال مړی د لاحت دی مړی چا را ژوندی کړی په جړه، نن دې وار ده وایي سر څه کوې وکړه، بیا نمبر نشته ګو چې معاشر میدان کې ما به دا کړي ما به دا کړي، نه بیا نمبر نشته. علامه اقبال رحمه الله ناشنا اشعار ویلي دي، دا عبدالرحمن بابا علامه اقبال ناشنا اشعار وایي. علامه اقبال رحمه الله فرمایي چې شهادت ہے مقصود و مطلوب مؤمن نا مال غنیمت نا کشور کشای، و د مؤمن د ژوند خلاصه به دی صرف شهادت پسې به ګرځي، لکه مفتون وایي که نه چې شهادت لیونی در پسې ګرځم به بر سر در پسې ګرځم، نو د مؤمن مقصود چې دا هغه شهادت ده، دا مال غنیمت او ځمکې نیول دا پکې خپله راځي. او بیا الله اکبر علامہ اقبال رحمہ اللہ فرمائی اگر تو نے وفا کی محمد سے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوح محفوظ اور قلم تیرا ہے، اگر تو نے وفا کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، که تاسو نبی علیہ السلام سره محبت وکړ دا دنیا دا څه شی لیس بشیء، دا دنیا خو هیڅ شی نه ده، لوح محفوظ اور قلم تیرا ہے، الله به د خپل دوست ولی به درنه جوړ کړي. الله پاک هغه حدیث قدسی کې چې راځي چې الله پاک د انسان لاس ګرځېږي، الله د انسان سترګې ګرځېږي، الله د انسان غوږونه ګرځېږي. نو معلومه دا خبر شوه چې قرآن کې الله تعالی فرمایي فاتبعوني یحببکم الله، الله فرمایي که چېرته تاسو د پیغمبر تابعداري وکړه نو الله به تاسو سره محبت وکړي او الله به ستاسو ګناهونه معاف کړي. خلاصه دا شوه اگر تو نے وفا کی محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوح محفوظ اور قلم تیرا ہے.